فينا المقال قد اقتنى في مدحنا كل اليقين. شكل والور واخستل سي بابا هغه ولور خوري وای دا ماته لور را بخښلی دا نسی کیږي. بخښه چې ده هغه د زړه خوښه غواړي، طیب النفس په شریعت کې ورته وایي. د زړه په خوښه که چیرې بخښه وسي خو صحیح کیږي، لیکن د زړه خوښه دلته راځي نه، ځکه په دې وخت کې شرم غالبه وي پر دې زنانې باندې. هغه نشي کولی چې پلار ته وایي چې یا زه نه در بخښم، دا بخښه نه صحیح کیږي. داسې ولې نه پیښیږي چې په 15 لکه ولور دی یو 7 لکه پلار پسې په خرڅ کړي؟ دا په ډېرو ځایو کې مې دا نه دي اورېدلي، وایي خپل ولور مې ټول په خرڅ کړي. داسې نه وایي چې ما مې یو 2 لکه نور یې پسې په خرڅ کړل. دوهم دا دی چې د خور ولور د ورور په کوزده کې ورکوي، دا هم نه صحیح کېږي. لالا ته کوزده ورکوي نو په دې وخت کې خور ورکړي، پلار یې د زوی په ولور کې ورکړي. دا د یوه حق په بل باندې تلفي ده. دا چې دی وایي ما ته یې رابخښلي دي، د دې څه دي یو 15 کاله بعد چې اولادونه یې وسي بیا دې پوښتنه ځینې وکړي چې ستا پیسې تا ما ته رابخښلي وې که دې نه وې. هېڅکله به نه ووایي چې ما در بخښلي. کله کله خو لا داسې هم پېښه سي چې د خاوند کور یې د مسکنت کور وي، په ډېرو خوارۍ باندې برابري کړي وي، هغه پلار ځینې واخلي، بیا نو دا و 2 لاس سره کښېني. درېیمه مسله، یو مهر مؤجل دی، یو مهر معجل دی. یعنی یو هغه ولور دی چې ځای پر ځای باندې ادا سي، نکاح وتړل سي، د خاوند د خوا څخه پیسې ورکول سي، په هر څو چې نکاح تړل سوي هغه ځای پر ځای ورکړي. دې ته مهر معجل ویل کېږي. یو بیا مهر مؤجل دی. مؤجل مهر دې ته ویل کېږي چې وخت پکښې وي، چې 2 میاشتې بعد، 3 میاشتې بعد، کال بعد دومره وخت سره واخلي، په هغه کې د یو ولور مهر ورته راوړي. اوس په دې موده کې پر دا مهر باندې که کال پر تېر سي زکات پر کېږي. د خاوند د کوره څخه راغلی نه وي ښځې وکور ته، خو بیا هم پر دې ښځه باندې زکات کېږي. که چیرې لوی اختر باندې راسي پر دغه مهر باندې اخترۍ کېږي، او که چیرې د حج موقع پر راسي پر دا ښځه باندې حج فرض کېږي. دا دومره غټ غټ ولورونه چې ټاکل کېږي 15 لکه، 18 لکه، 12 لکه، په دې باندې به حج هم کېږي، اخترۍ هم پکښې کېږي. که چیرې کال پر پوره سي بیا زکات هم پر کېږي. د داسې مسایلو سره باید موږ او تاسو ډېر بیدار چې دا د شریعت مسایل دي، دا زما خبرې نه دي، دا زموږ او تاسو د دې مبارک دین دین اسلام خبرې دي چې موږ او تاسو ته په دې باندې عمل فبرضنا يا بنت أم المؤمنين